حدیث قدسی دے. ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائے دی چې اللہ تبارک و تعالی فرمائی انا عند ظن عبدی بی چې زه د خپل بنده په ګمان باندې ما. الله تبارک و تعالی فرمائی زه د بنده سره هغه معامله کومه چې کوم ګمان دی په ما باندې کوي. نو په الله تبارک و تعالی باندې به ښه ګمان کوي. په الله تبارک و تعالی به څه کوي؟ ښه ګمان کوي. او دا به وایي چې زما رب ډیر غفور رحیم دی، ما به وبخي. ځکه الله تبارک و تعالی فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله تبارک و تعالی صرف شرک نه بخي، دا د الله قانون دی. د الله قانون دا دی چې کفر او شرک نه بخي. ورنه که د الله خوښه شي نو دا ټول کافر به وبخي که ونه بخي؟ وبه بخي که نه؟ څوک ترې تفوس کولی شي؟ نشي کولی. خو د الله قانون دا نه دی. د الله قانون دا نه دی چې هغه د کافر او مشرک وبخي. د الله قانون دا نه دی. د دې نه ما سوا څومره ګناهونه دي چاته چې خوښه شي الله تبارک وتعالی څه کوي؟ معافی کوي. نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي انا عند ظن عبدی بی، زه د خپل بنده په ګمان باندې یمه. نو په الله تبارک وتعالی باندې به ښه ګمان ساتي چې الله تبارک وتعالی به ما وبخي. نا امیده کېږي به نه چې نه ما دومره ګناهونه کړي دي چې زما د بخلو چانس نه دی پاتې شوی. دا به نه وایي، دا ګناه ده. ښه دا څه ده؟ ګناه ده. بعضې اوقاتو کې خلک وایي که نه یاره ما دومره ګناهونه کړي دي چې زه د بخلو نه یې منو. نه نه، تمه به د الله نه ساتي. علما لیکي ایمان کې دوه خبرې ضروري دي. ایمان کې څو خبرې ضروري دي؟ دوه. یره او تمه. یره او تمه. د الله د عذابونو نه به یریږي، دا یره به دې په زړه کې وي، خو تمه به هم ساتي چې زما رب ډېر مهربان دی، ما به وبخي. دې ته څه ویلی شي؟ ایمان ویلی شي. منځ دې وکړو، نن د جمعې منځ تا وکړو، دې کې به دا دوه خبرې په خپل زړه کې راولي. یوه خبره به دا راولي چې الله تبارک وتعالی څنګه منځ غوښتی دی هغه خو ما ونه کړو. الله چې څنګه منځ غوښتي هغه خو ما ونه کړو، ځکه زه هغه شان منځ چېرته کولی شم؟ زه ډېر کمزور یم. نو یاره چې زما د مات ګوډ منځ به قبول شوی او قبول شوی به نه وي، دا یاره به په زړه کې وي. ښه دا به نه وي چې ما منځ وکړو زه خو ورسېدم، زه خو د الله ولی جوړ شم. نه نه، دا به نه وای. منځ دې وکړو، دا یاره به په زړه کې وي چې یاره دا به قبول شوی وي او که نه وي، ځکه الله ډېر لوی ذات دی او زه ډېر کمزور یم، زه چېرته داسې عبادت کولی شم. دا یاره به خو تمه به ساتي، یاره به هم ساتي او تمه به هم ساتي. دا به وایي چې نه زه کمزور یم او زما رب ډېر لوی دی، زه کمزور یم او زما رب ډېر مهربانه دی، هغه به زما د مات ګوټ عبادت قبلوي. دا به څه ساتي؟ تمه به ساتي. دا تمه به ساتي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې په ما څنګه ګمان کوي که نه، که ته وایي چې الله مې د سره بخي نه جوړېږي، کني نه دي بخي بیا. او که ته وایي چې نه زما رب ډېر مهربانه ذات دی، ما به وبخي، نو الله تبارک وتعالی به دې څه کړي؟ وبخي. هغه شان ګمان چې څنګه الله در سره هغه شان معامله کوي. حدیث مبارک کې راځي که نه، یو نوجوان صحابي و، د هغه د زنکدن ټایم و، نبي علیه السلام د هغه بیمار پرسۍ له ورغې، خو چې وایي کتل نو د هغه زنکدن شروع دی. بیمار و، نبي علیه السلام یې تپوس له ورغې، بیمار پرسۍ له ورغې، خو چې وایي کتل د بیمار پرسي دا سنت طریقه ده. په چم ګاونډ کې په خپلو خپلوانو کې په کلي کورولۍ کې څوک بیمار زه تپوس یې کوئ، دا سنت طریقه ده. خو د بیمار پرسۍ طریقه هم بیا زده کول پکار دي. دا زده کول پکار دي ځکه چې بعضې خلک بیا د هغې بیمار دپاره عذاب جوړ شي. څه جوړ شي؟ د هغې کور والو دپاره او د هغه دپاره عذاب جوړ شي چې لاړ شي. یو خو دا وکړه چې هغه له حوصله ورکړه، حوصله ولا ورکړه. تا وکړه ته هغه ډېر خراب شوی دی، ډېر کمزوری دی، وایي الله تبارک وتعالی به مړه صحت درکړي، ته خو روغ جوړ یې وګوره، هغه له حوصله برابر کا. دویم دا دی چې هلته لاړ شي، صرف تپوس او پوښتنه یې وکړه، سیده روزه په ګنټو ګنټو مه کښېنه، هغه بیمار به نه وي خو ستا د خبرو د وجې نه به بیمار شي. صرف پوښتنه دې وکړه، دعا ورته وکړه او سیده راپاسه، وایي الله به تا ته شفا درکړي انشاءالله. دا د بیمار پرسۍ طریقه ده. نو نبی علیه السلام د دغې نوجوان صحابي تپوس له ورغې چې تپوس یې وکړي، خو چې ورغې نو وایي کتل چې دغه د زنکدن ټایم دی، د زنکدن ټایم دی. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی ته په دې ټایم کې څه محسوسوي؟ یعنې ستا حالت څه دی؟ په دې ټایم کې ستا څه حالت دی؟
هغه ورته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره د الله د رحمت امیدوار یم او د خپلو ګناهونو نه یریږم. د الله پیغمبره دې ټایم کې زما حالت دا دی چې د خپل رب د رحمت امیدوار یم، خو چې خپلو ګناهونو ته ګورم نو یریږم هم ډېر زیات، ډېر یریږم. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته مخ راواړو وی ای زما صحابه وو، په دې ټایم کې چې په چا کې دا دوه خبرې یو ځای شي که نه، چې د الله د رحمت امید ساتي، وی الله به ورسره د رحم معامله وکړي. او چې دی د کم څیز نه یریږي چې د خپلو ګناهونو نه یریږي، الله تبارک وتعالی به ورله د هغې نه امن ورکړي، بچاو به ورله الله ورکړي. نو څه خبره، دوه خبرې دي که نه، د الله رحم او د خپلو ګناهونو یره. دا څه شی دی؟ ایمان دی. دا څه شی دی؟ ایمان دی. نا امیده کېږي به هم نه، خو زړور کېږي به هم نه، زړور کېږي به هم نه چې مړه زه خو رسېدلی یم، زه خو ډېرې نیکۍ کوم، دا زړور کېږي به نه، الله په دې خفه کېږي او نا امیده کېږي به هم نه. خپلو ګناهونو په باره کې به الله ته جاړي، الله تبارک وتعالی ته به څه کوي؟ جاړي. او بیا به څه کوي؟ امید به هم لري چې الله زما رب ډېر مهربانه دی، زما رب به ما وبخي. نو حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، الله تبارک وتعالی فرمایي انا عند ظن عبدی بی، زه د خپل بنده د ګمان مطابق د هغه سره معامله کوم. کو په ما ښه ګمان کوي جو زه به یې وبخمه، او که په ما بد ګمان کوي چې زما رب ما نه بخي، چې بیا یې نه بخم، نو بیا یې نه بخم.